څه هم احتمال شته چې ډېر ژر د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه هوکړه لاسلیک شي، خو تازه ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په برخه کې د طالبانو په نیت شک ښکاره کړی دی. غني د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي طالبان لا هم له افغانستانه بهر په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او اړتیا ده چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. هغه زیاته کړه دا د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوښتنه ده، ځکه لومړی مسئله خو دا ده چې موږ باید طالبان وپېژنو. دا ډله یوه بهرمېشتې ډله ده چې په پاکستان کې اوسیږي. د دوی مشرتابه شورا اوس ځان د کوټې او پېښور شوراګانو په نوم یادوي، نه د کندهار، جلال آباد او پکتیا شوراګانو په نوم. دوی خپل نومونه داسې تعریفوي لکه نور قدرتونه چې د دوی ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر د سولې په اړه د پاکستان په همکارۍ هم بشپړ نه دی ډاډه او د پاکستان لخوا د ملا عبدالغني برادر خوشي کولو ته په اشارې وایي. د ملا برادر خوشي کول دا معنا نه لري چې اسلام آباد د افغانستان د سولې بهیر بشپړ ملاتړ کوي. محمد اشرف غني زیاتوي پرېکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ولسمشر له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم ګوته ونیوه. ویل یوازې دا نه ده چې طالبان ځان په رسمیاتو کې له القاعده جلا کړي، بلکې ډیره مهمه ده چې له ټولو ترهګرو شبکو څخه چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي لرې شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غني د تضاد څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې تل د سولې په برخه کې د خپلې ژمنتیا په اړه ډاډ ورکړی دی. افغان ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې په اړه د افغانستان حکومت او امریکا تګلاره څه ډول ده وویل دواړه هیوادونه په دې برخه کې یو دریځ لري او پر یوه او بل متقابل اعتماد موجود دی چې دا کار په ګډه کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې له یو شمېر امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې ولسمشر غني ویلي د سولې اړوند فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول شي او افغان حکومت د دې وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو لپاره فرصتونه په سم ډول وڅېړي. د دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم ویلي وو له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو و ورځنی وړاندیز او تړون خطرناک دی، خو هیلهمندي هم شته. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي بیا وایي سولې ته د رسیدو په دې حساس پړاو کې دا ډول نظر پر دې بهیر د ښکېلو لویرو ترمنځ باور ته زیان رسولی شي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو او مطالعاتو مرکز رئیس ډاکټر عبدالبقي امین وویل د سولې خبرې اترې بریالۍ پر مخ روانې دي، دې ته باید فرصت ورکړل شي. ولسمشر وړاندې ویلي و چې د سولې په اړه شرایط نشته، هماغه نظر غوره و، نه دا چې اوس شرایط کېښودل شي. دا خبرې سولې ته لار پرانیزي، همدا ډول نورې لارې باید ولټول شي چې جګړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د کېدونکي هوکړې متن لا هم رسنیز شوی نه دی، خو د تاوتریخوالي کمېدل، له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل، د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګریزو کړنو لپاره ګټه نه پورته کول او له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو پیل یې مهم موضوعات یاد شوي دي.